د واخان ولسوال بهرنۍ سیلاني ځورولې د علابله ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي اداره وایي د یوې بهرنۍ ښځینه سیلاني د جنسي ځورونې د ادعا له امله د بدخشان د واخان د ولسوال عبدالمعروف خیرخوا دنده ځنډولې ده. د دغه ادارې مسؤلین وایي د واخان پر ولسوال د یوې بهرنۍ ښځینه سیلاني د جنسي ځورونې د ادعا راپورونه تېره ورځ د بدخشان له ولایت مقام څخه ترلاسه کړل. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ولسوال چارې سرپرست ولسوال ته سپارلي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه بهرنۍ ښځینه سیلاني د تاجکستان له لارې واخان ولسوالۍ ته تللې وه. پر همدې مهال د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري هم وویل چې سیمې ته پلاوی استول شوی او څېړنې پیل شوي دي. د بدخشان د والي ویان همدارنګه زیاته کړه دغه بهرنۍ ښځینه سیلاني چې خپل خاوند هم ورسره و په اغلب ګمان سره چې د استرالیا اوسېدونکي وه. واخان د بدخشان د مرکز فیض آباد په شمال ختیځ کې د طبیعي منظرو لرونکو ولسوالیو څخه ده چې هر کال د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. واخان چې د دنیا بام په نوم شهرت لري څو کاله مخکې د افغانستان په دوهم ملي پارک سره ونومول شوه. دغه ولسوالۍ د تاجکستان سره پر پوله پرته ده. تر دا مهاله خپله د واخان ولسوال پر نوموړي د یادو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا موضوع په داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې په ارګ او نورو دولتي ادارو کې هم د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. خو ولسمشرې ماڼۍ وایي دا ډول تورونه حقیقت نه لري او سیاسي توطیې دي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.